absolutely not مطلب دی هیڅ کله نه یا بالکل نه. که چېرته تاسو ته څوک ووایي د یو کار په باره کې د یو خبرې په باره کې چې دا پلانکی کار وکړه او تاسو ورته وایئ چې هیڅ کله هم دا کار نه کومه بالکل نه، نو بالکل تاسو په انګلیش کې ویلی شئ absolutely not. are you sure مطلب دا دی آیا ته مطمئن یې. فار ایگزامپل تاسو چاله یو سیز ورکئ او بیا ورته وایئ چې are you sure آیا ته په دې سیز باندې مطمئن یې. can you do it مطلب دا دی چې آیا ته دا کولی شي. فار ایگزامپل منډه وهل وي، یو سیز خوړل وي، یو سیز لیکل وي، هر څه چې وي، خو تاسو چاته وایئ چې آیا ته دا کولی شي، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي can you do it مطلب دا دی چې آیا ته دا کولی شي. come here د come here مطلب دا دی چې دلته راشه. تاسو چاته وایئ چې come here نو بیا مطلب دا دی چې دلته راشه. او که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې دلته مه راځه نو بیا دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't come here یعنی دلته مه راځه. خو که چېرته چاته ویل غواړئ چې هاغلته لاړ شه نو بیا دې لپاره come here نه استعمالیږي، بیا دې لپاره استعمالیږي go there. د go there مطلب دا دی چې هاغلته لاړ شه. cool down mean حوصله وکړه. فار ایگزامپل یو څوک ډېر زیات غوسه وي، میچ یې بایللی وي، لاته څه ورک شوي وي او د چا کنځل کړي وي، هر څه وي خو ډېر زیات غوسه وي، نو تاسو بالکل دغې ته په دغه وخت کې ویلی شئ چې cool down مطلب یې دا دی چې حوصله وکړه. do it fast د do it fast مطلب دا دی چې دا زر وکړه. یو کار وي تاسو چاته ویل غواړئ چې هله شابه دا زر وکړه نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي do it fast. do you know her د do you know her مطلب دا دی چې آیا ته هغه پیژنې. فار ایگزامپل یو جینۍ وي او زه ستانه تپوس کوم چې do you know her نو مطلب دا دی چې آیا ته هغه پیژنې. do you think so د do you think so مطلب دا دی چې آیا ته داسې فکر کوو، آیا ته داسې سوچ کوو. do you think so آیا ته داسې سوچ کوو. do you understand do you understand مطلب دا دی چې آیا ته پوهیږي. فار ایگزامپل استاد وي او هغه کلاس اخلي او هغه بیا ستاسو نه تپوس وکړي چې do you understand مطلب دا دی چې آیا ته پوهیږي. don't do it again and don't do it again mean چې دا کار دوباره ونه کړي، یعنی چې دا دوباره ونه کړي. فار ایگزامپل ستاسو نه یو مسټیک وشي یا غلطي نه وشي او تاسو ته څوک وایي چې نن خو دې دا غلطي وکړه، نن خو نه دا غلطي وشوه خو چې دوباره دا غلطي ونه کړي، نو بالکل د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't do it again یعنی دا کار دوباره مه کوه. don't make mistake غلطي مه کوه. give me a hand د give me a hand مطلب دا دی چې زما سره کومک وکړه یعنی ما سره مدد وکړه، ما سره مرسته وکړه. give me a hand را سره کومک وکړه. go ahead د go ahead مطلب دا دی چې وړاندې ځه یعنی مخکې ځه. فار ایگزامپل تاسو ته څوک ووایي چې د پلانکي ځای ته کومه لار تللې او تاسو ورته وایئ چې داسې مخکې ځه هغه ځای به راشي، نو بالکل تاسو ورته ویلی شئ go ahead مطلب یې دا دی چې مخکې ځه. good luck د good luck مطلب دا دی ښه قسمت یا ښه چانس. good luck ښه چانس یا ښه قسمت. have a nice day د have a nice day مطلب دا دی چې ښه ورځ ولرئ. have a nice day. how are you doing فار ایگزامپل تاسو د چا نه تپوس کوئ چې ته څنګه یې نو بالکل تاسو ورته ویلی شئ how are you doing یعنی ته څنګه یې. تاسو ورته دا هم ویلی شئ how are you ته څنګه یې.
व्हाट्स आप تاسو دا هم ویلی شئ خو د how are you doing هم مطلب دا دی چې ته څنګه یې. how much mean څومره. فار ایگزامپل تاسو ته څوک ووایي چې لږې کرس پیسې خو راکړه یا بل څیز درنه وغواړي او تاسو ورته وایئ چې څومره یعنې څومره دې دا څیز پکار دی نو بالکل تاسو ورته ویلی شئ how much مطلب یې دا دی چې څومره. I am having fun and I am having fun mean زه تفریح کوم یعنی زه خوشحالي کوم زه انجوy کوم. I am leaving mean زه ځم. فار ایگزامپل تاسو چاته ویل غواړئ چې یاره بس دی زه ستړی شوم بس دی په ما ناوخته شو او زه ځم نو بیا تاسو بالکل ویلی شئ I am leaving. I am ready یا am ready مطلب یې دا دی چې زه تیار یم. تاسو ته څوک ووایي چې رننګ کوو تاسو ته څوک ووایي چې په چکر ځو تاسو ته څوک ووایي چې پروګرام کوو وغیره وغیره هر څه درته ووایي او تاسو وایئ چې یس زه تیار یم نو بالکل تاسو ویلی شئ am ready مطلب یې چې زه تیار یم. am used to do it یا I am used to do it مطلب یې دا دی چې زه ورسره عادت یم. یو کار وي یو څیز خوړل وي یا دغسې بل څه خبره وي او هغه لږ مشکل وي لږ عجیبه وي تاسو بیا هم وایئ چې I am used to do it مطلب یې دا دی چې زه ورسره عادت یم یعنې زه د دې عادي یم. I can't wait more I cannot wait more یا I can't wait more مطلب دا دی چې زه نور انتظار نشم کولی. فار ایگزامپل تاسو چاته انتظار وکړئ ډېر زیات او بیا تاسو بس زړه مات کړي نو تاسو بالکل ویلی شئ I can't wait more زه نور انتظار نشم کولی. I feel much better and I feel much better mean زه ډېر ښه احساس کوم. I feel much better زه ډېر ښه احساس کوم. I hope so mean امید لرم چې همداسې وشي. فار ایگزامپل څوک درته ووایي چې دا پلانکی کار به داسې وکړي په دې طریقه باندې به داسې لاړ شي او ته وایې چې I hope so مطلب یې دا دی چې امید لرم چې همداسې وشي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه بېشکه زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو د ویډیو نه زده کړه کړې وي نو بس هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکړئ او ګرانو کتونکو د ویډیو په اینډ کې د ویډیو په لاست کې ستاسو نه زه یو 2-3 کوېسچنې کوم. د ټول ناول خو تاسو دا سینټینس انګلیش ته ټرانسلیټ کړئ چې هغه پرون بیماره وه. فار ایگزامپل یو جینۍ وي او تاسو په سکول کې مدرسه کې یا په یو بل ځای کې وایئ چې استاد ته وایئ چې هغه پرون بیماره وه نو د دې لپاره په انګلیش کې صحیح استعمالیږي. یو به دا سینټینس تاسو د پریکټس لپاره انګلیش ته ټرانسلیټ کړئ چې ستاسو مسلز ټرین شي او تاسو د انګلیش سره عادت شئ. او په دویم نمبر کوېسچن دا دی چې 3 هغه سینټینسز 3 هغه جملې چې هغه ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوي وي په دې نننۍ ویډیو کې نو هغه خپلې 3 فیورټ سینټینسز په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې ما ته پته ولګي زه اندازه واخلم چې ستاسو کومه سینټینسز خوښ شوي دي نو بالکل زه به بیا هغه سایټ ته ټرایم کوم زه به د هغې سره د هغې ریلیټډ ویډیوز بیا هم جوړوم هغه سایټ به زیات ټرای کوم چې هغه ټچ کړم کومه چې ستاسو سینټینسز خوښ شوي دي او د څه سره چې ریلیټډ سینټینسز دي. نو بس ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې صرف او صرف په 2 میاشتو کې زده کړئ نو بیا دا ستاسو لپاره بیسټ چینل دی. انګلیش په پښتو کې د زده کولو لپاره هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.